د ملي لوبډلې چټک توپ اچوونکي شاپور زدران په اړه داسې رازونه او داسې معلومات چې تاسو به تر اوسه پورې نه وي اورېدلي نو ملګرو ویډیو را سره تر پایه وګورئ په ډېر څه به پوه شئ. شاپور د افغانستان په کرکټ کې هغه نوم دی چې د دې هېواد تقریبا هر شخص له نوم سره آشنایي لري. نوموړی کیڼ لاسی نیمه توپ اچوونکی دی. شاپور د 1915 کال د مارچ میاشتې پر 1 نیټه د افغانستان په لوګر ولایت کې زیږېدلی دی. د توپ اچونې پر مهال د هغه غوسناکه څېره، لوړه ونه، د هغه ګڼه او جذاب ویښتان، د توپ اچونې ځانګړی انداز او په کیڼ لاس چټک توپونه چې پکې ښه بانس هم شتون لري د هغه ځانګړتیاوې دي. شاپور د توپ اچونې پر مهال غوسه وي او طبعا چټک توپ اچوونکی باید سخت ښکاره شي تر څو پر وړاندې ولاړ توپ وهونکی تر فشار لاندې وساتي او په هغه کومه غلطي ترسره کړي. خپله شاپور هم وایي چې تل د توپ اچونې پر مهال غوسه وي. د 30 کلن شاپور د افغانستان کرکټ لوبډلې ته په 2003 کال د چترال لوبډله پر وړاندې لوبې ته راستون شو او لوبډلې ته نړیوال راتګ په 2004 کال کې د عمان لوبډلې پر وړاندې لوبه کې وکړ. شاپور زدران همدارنګه د 2012 کال نړیوال شلوریز جام پر مهال د افغان لوبډلې برخه و. تجارتي لوبې شاپور په 2014 کال کې د بنگلادیش په تجارتي لیګ کې د خلنا رویال بنګال لوبډلې په ګټه ولوبېد. که څه هم د شاپور لوبډله بریالی نه وه خو نوموړي پکې ښه وځلېد او د خپلې لوبډلې تر ټولو اغېزمن توپ اچوونکی و چې لوبډلې ته یې 6 ویکټې په داسې حال کې ترلاسه کړي چې د منډو ورکولو او سطحې 6 وه. یو ورځنی نړیوال لوبې شاپور د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره تر دا مهاله 4 یو ورځنۍ لوبې ترسره کړي چې یادو لوبو کې 3 ویکټې ترلاسه کړي. غوره توپ اچونه یې د 24 منډو په ورکړې سره د 4 لوبغاړو آوټ کول د اکانومي څه باندې 4 ده. همداراز په ورځنۍ لوبو کې 18 منډې هم جوړې کړي چې پکې 15 څلوریزې او 3 شپږیزې شامل دي. شلوریزه نړیوالې لوبې شاپور زدران د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره په ټول ټال 14 شلوریزو نړیوالو لوبو کې برخه اخیستې چې پکې 15 ویکټې ترلاسه کړي او غوره توپ اچونه یې د 40 منډو په ورکړې سره د 3 لوبغاړو آوټ کول دي. فرست کلاس لوبې چټک توپ اچوونکي شاپور په 9 فرست کلاس لوبو کې 19 ویکټې ترلاسه کړي چې غوره توپ اچونه یې د 28 منډو ورکولو سره د 4 لوبغاړو آوټ کول دي. لسټای لوبې شاپور په 55 لسټای لوبو کې توپ اچونه کړې چې پکې 50 ویکټې ترلاسه کړي او غوره توپ اچونه د 4 منډو په ورکولو سره د 4 لوبغاړو آوټ کول دي. دا چې شاپور ډېرې ویکټې نه دي ترلاسه کړي یو لامل یې په پرله پسې ډول په ملي لوبډله کې د هغه نه لوبېدل دي. شاپور په کور دننه او د باندې په خپل جذابي څېرې او انداز سره زیات شمیر مینوال موندلي او کله چې په 2015 کال نړیوال جام کې د سکاټلند خلاف په سخته لوبه کې د بریا څلوریزه ترسره کړه نور هم د مینوالو په زړه کې ځان ته ځای خپل کړ. نو مینه مننه خوږو کتونکو چې ویډیو مر سره تر پایه وکته. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.